السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مې اکرم علي او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل اکرم علي 107. امید ساتم چې ټول ملګري به ښه وي، د ژوند په ښو ساعتونو کې به وي. هغه ملګري چې زموږ چینل ته په اول ځل راغلي دي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نیټس لږ سلو دی، کوشش به کوو چې په کم ټاپک درته ویډیو جوړوم. یقینا هغه تاسو په تمنیل کې وکتل، لکه په څه طریقه چې هر کله مونږ ویډیو ریکارډینګ وکړو، اکثر وجه د هغې دا وي چې موږ سره داسې ښه مایک نه وي زیاتو تر کسانو سره، یا د دویم موبایل ورسره نه وي چې آډیو ریکارډینګ پکې وکړي، یا ورسره کیمرامین نه وي چې کیمره ورته د لرې نه په صحیح طریقه ونیسي. نو د مایک کم آواز ریزولوشن چې کم دی آواز صحیح را نشي. هر کله چې زمونږ د ویډیو آواز ښه وي زمونږ ویډیوګانې به خلک ښه ګوري، بیا که چېرې زمونږ په هغې کې ایډیټینګ ښه وي هم به یې ښه ګوري. خو اصل وجه دا ده چې زمونږ په ویډیو کې کوم پیغام دی مونږ او تاسو له پکار دي چې هغه پیغام ښه وي. که چېرې ستاسو پیغام هم ښه وي او ستاسو آواز څوک نه اوري نو ستاسو ویډیوګانې به څوک نه ګوري. نن به مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو چې څنګه تاسو ویډیو کړې ده او د هغې کم خپل آواز چې دی هغه تاسو نه د څه غلطۍ په وجه باندې سلو شوی دی، نو تاسو په څه وجې سره هغه آواز تیزولی شئ. د ټولو نه اول به مونږ خپل د هغه ویډیو آواز چیک کوو، کومه ویډیو چې مونږ مطلب چیک کوو چې د دې آواز به زمونږ سره څنګه وي. زه تاسو ته خپل یوه ویډیو ښیم او تاسو ته به د هغې نه اندازه وشي چې څرنګه زما کومه ویډیو ده او د هغې آواز چې کم دی هغه سلو دی. زه د هغې آواز په څه طریقې سره تیز کمه او مطلب په څه طریقې سره به د هغې کم آواز چې دی هغه تیز شي او کتونکي چې کم دی ویډیو وګوري. دا تاسو کتی شئ، زه راغلم هغه ویډیو ته او تاسو ته هغه ویډیو چې کم دی هغه لګوم نو تاسو ته به په خپله اندازه وشي. ښه جي دا نه ده ویډیو ما په بل فایل کې به وي. ښه جي دا هغه ویډیو ده، تاسو کتی شئ. ښه ملګرو دا هغه ویډیو ده، تاسو د دې کومه آواز چې دی هغه تاسو اندازه لګولی شئ. قسم دی که ټوټې د وجود پیژندی کېږي، من په کور کې ګورئ من په خاله کې ګورئ. ډېر زیات سلو آواز دی نو مونږ په څه طریقې سره دا تیز کو او دې له چې کوم دی بیا بیکګراونډ میوزیک ورکو او په ښه طریقې سره یې ایډیټ کو. نو ټوله طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم، تاسو زمونږ سره اوسئ. ښه جي هر کله چې تاسو کاین ماسټر ته راشئ تاسو به سیمپل تاسو به په هغه طریقه باندې پیږئ او تاسو به چې کوم دی خپل هغه ویډیو د کومې ویډیو چې تاسو آواز تیزول غواړئ تاسو به سیمپل هغه ویډیو کلیک کړئ. هر کله چې مونږ دا ویډیو کلیک کړو د دې نه لپاسه د په ویډیو باندې به چې کوم دی مونږ لپاسه کلیک کړو په سایډ کې چې کوم دی مونږ سره دلته دا کم اپشن چې دی په ویډیو باندې چې هر کله مونږ کلیک کړو د دې نه لپاسه چې کوم دی مونږ سره داسې انټرفیس راځي. دلته چې کوم دی د سپیکر کم اپشن چې دی د کراپ نه بل سایډ ته نو دې باندې به تاسو کلیک کوئ. هر کله چې دا مونږ په دې باندې کلیک کوو خو د هغې نه مخکې تاسو د آواز یوه پیره بیا هم چیک کوئ چې آواز د دې ویډیو څنګه دی. تاسو کتی شئ چې د دې آواز ډېر بې انتهایي رو دی. که چېرې زه د دې سره بیکګراونډ میوزیک ولګوم نو بیا به دا خپل آواز چې کوم دی هغه به بالکل سلو شي. له پاسه چې کم لیکل دی کمپریسر دا کم اپشن چې دی دا آف وي نو تاسو کوشش کوئ چې دا آن ساتئ. هر کله چې دا ما آن کو اوس تاسو ګورئ چې زما د ویډیو آواز څومره شو او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ نور هم داسې ښه څه به ستاسو سره شریکوو. د هغې نه مخکې دغه
تاسو ډیره مننه اکرام علي نادام صاحب. ښه جي تاسو دا وکتو او دا ډیره ښه طریقه ده. مونږ او تاسو له پکار دي چې خپلې ویډیوګانې په کاین ماسټر اپلیکیشن باندې ایډیټ کو. په دې کې چې کوم دی نورې هم داسې ښه طریقې شته. تاسو ته که نورې داسې څه قسمه ویډیوګانې پکار وي تاسو زموږ سره رابطه وکړئ او تر د بلې ویډیو پورې ما او زما ټیم له اجازت راکوئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.